دغلته چې زه ولاړ یم دا دومره ښایسته ځای دی او منظرهیي ځای دی. ته شاته دا کوټه وینئ که نه، دا د اوسېدو کوټه ده. شداره خو نسته دلته پلاستیک ځوړند دی، صحیح ده. او دغلته چې دا پخلنځی اشپزخانه ده، تاسو وینئ ښکاري درته. غربت سخت وي. بیا د دغه کور سرپرست فکر کوم فی الحال په کور کې نشته، واړه واړه ماشومان ترې پاتې. دغه کوټه تاسو وینئ، په دغه کوټه کې دلته پوره یو فامیل اوسېده، واړه واړه ماشومان. تاسو د دې کوټې حالت ګورئ، پلاستیک پرې د پاسه دی، که باران کېږي یا خدای مه کړه زلزله کېږي نو سر قسمه مشکلات و. دلته دا پلاستیک دی، ګوره کړکۍ مړکۍ نشته، ښکاري درته دننه هر شی بس دلته و. نو الحمدلله ثم الحمدلله موږ څه وکړ تاسو ته ښکاري. لله الحمد. دی لپاره هم نور به دی په دغه کوټه کې ژوند نه کوي. دی به له خیره دی نه بعد هغه ښایسته هواداره ځای کې به دی ژوند کوي. دغه ستاسو ملګرتیا، ستاسو هغه مرسته ده چې قمر سره کوي. او قمر لله الحمد د هېواد مختلفو ولایتونو کې په مختلفو ځایونو کې کونډو، یتیمانو، غریبانو ته له خیره دغسې کورونه جوړوي. نو تاسو هم غواړئ په دغه کاروان کې په دغه د کور جوړونه کې برخه واخلئ. دغه لینک درته سکرین باندې ښکاري، د باندې کلیک کړئ، یو ویبسایټ به خلاص شي. هغه کې 15 څومره چې ځانونه ثبت کوئ ستاسو هغه حساب نه به قمري صاحب ته راځي هره میاشت، او موږ به انشاءالله سره جمع کوو. نتیجه یې دغه شوي. نه تنها دغسې کورونه، څاګانې، مسجدونه، همدارنګه واړه تجارتونه جوړ د هر څه کې مصرفېږي. د خیر کارونه دي، صدقه جاریه ده. زه خو وایم برخه پکې واخلئ، انشاءالله اجر یې شته.